د پکتیکا ولایت خلک او چارواکي وایي چې په دې ولایت کې ډېری خصوصي روغتونونه معیاري خدمات نشي وړاندې کولی او په ډېری نورو روغتونونو کې د مسلکي ډاکټرانو نشتون د ناروغانو په وړاندې ستونزې راپورته کړي دي. د پکتیکا ولایت والي له یو شمېر شخصي روغتونونو او درملتونونو د لیدنې پر مهال وویل کوم روغتیایي مرکزونه چې معیاري خدمات نه لري تړل کیږي به. د پکتیکا والي خیرکوټ ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د خصوصي روغتونونو روغتیایي خدمات او د کار جوازونه ولیدل چې د ځینو یې کارونه برابر او د ځینو روغتیایي مرکزونو په خدماتو کې ستونزې وې. د پکتیکا والي په جدیت سره د روغتونونو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې پرته له مسلکي ډاکټرانو که غیر مسلکي ډاکټران د ناروغانو معاینه وکړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. د پکتیکا والي په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه او متخصصو ډاکټرانو نشتون یوه لویه ننګونه وبلله چې له مخې یې په دې ولایت کې روغتیایي خدمتونه ښه او منظم پر مخ نه ځي. هغه همدارنګه په خیرکوټ ولسوالي کې یو شخصي روغتیایي مرکز له دې امله وتاړه چې خدمات یې معیاري نه وو. هغه د ټولې پکتیکا په کچه د عامې روغتیا ریاست په چوکاټ کې د یو پلاوي د جوړېدو امر وکړ چې ټول روغتیایي مرکزونه له نږدې وګوري او د معیاري خدمتونو د پیاوړتیا لپاره یې جدي اقدامات ترسره کړي. نن د خیرکوټ ولسوالۍ ته راغلو ترڅو په خیرکوټ ولسوالۍ کې د دواخانو او د کلینیکونو وضعیت وګورو چې دوی واقعا خلکو ته با کیفیته صحي خدمات عرضه کولی شي او کنه او هغه دواګانې چې دلته استعمالیږي د هغوی نه لیدنه وکړو چې دغه دواګانې چې دوی استعمالوي دوی مجاز لري یعنې سټنډرډ دواګانې دي او کنه دي. خو خوشبختانه تر ډیره حده چې کومې دوايانې په خیرکوټ ولسوالۍ کې موږ ولیدلې د ښو معتبرو کمپنیګانو نه دي باوجود دی چې د متخصصو ډاکټر صاحبانو نشتون یوه هغه ستونزه ده چې دغه ولس ورسره ځورېږي او کړېږي. خو بیا هم د خدماتو کچه نسبتا نور ولسوالیو ته دلته ډیره ښه وه. یو څه ستونزې موجودې وي د هغو ستونزو په ارتباط مو خلکو ته مناسبه توصیه وکړه. د ولایتي شورا غړي نعمت الله بابري هم وویل چې پکتیکا کې که له یوې خوا د درملو کیفیت خراب دی او له بلې خوا یو شمېر خلکو د تجارت لپاره درملتونونه پرانیستي چې قانوني اسناد نه لري چې دا د خلکو د روغتیا لپاره غټ خطر پیښیدای شي. د پکتیکا ولایت یو تن اوسیدونکي په دې اړه وویل چې د پکتیکا په ډیری روغتیایي مرکزونو کې ښځینه او نارینه متخصص ډاکټران شتون نه لري چې له امله یې د ناروغانو په وړاندې ستونزې څو چنده زیاتې شوې دي. دوايانو مشکلات هم زیات شته او ځینې بې اسناده هغه د دواخانې دي بې اسناده ډاکټران دي چې دلته بعضې دواخانې خلاصې کړي دي چې هغه هم په بعضې ولسوالیو کې شته او دا هم د موږ د صحت لپاره یو خطر هغه راښیي. ښځینه نشته او نور ډاکټران شته ښه بیخي یې مخ ستنده ښه که یې دغومره نه پوه شته او نه دغومره ډېرې شته ښه. خلک تل شکایت کوي چې په دې ولایت کې د ښځینه او نارینه متخصصو ډاکټرانو ترڅنګ دې ولایت ته د واردېدونکو درملو کیفیت خورا خراب دی. خو د عامې روغتیا ریاست په دې برخه کې تر اوسه لازم اقدامات نه دي ترسره کړي.